بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاست بوکس د تجارتي محاسبې سافټویر په دغه ویډیو کې موږ د تولید یا د پروسس برخه تشریح کوو. څنګه کولی شو چې موږ د خامو موادو څخه یو ثابت جنس په تولید ورسوو، هغه موږ ته په لاس راسي او بیا بیرته هغه موږ په بازار کې خرڅ کړو پر ګراهکانو، پر احمد او پر محمود، او موږ د ګدام څخه کم سي. کله چې موږ یو جنس په تولید باندې رسوو، باید د هغه پس له تولیده د هغه تعداد موږ ته په ګدام کې اضافه سي. کله چې موږ یو جنس بیرته هغه تولید شوی جنس خرڅ کړو، هغه باید بیرته راکم سي. کوم مواد خام چې موږ اخیستي دي، رانیولي مو دي، د تولید په صورت کې باید هغه راکم سي. نو راځو د دې چارې لپاره اول اجناس منیو کې دلته راځو ګدام جوړو. موږ سره باید 2 نوع ګدامونه وي او 2 نوع اجناس باید موږ سره موجود وي. یو ګدام د مواد خام لپاره دی. خام مواد موږ سره په بیل ګدام کې باید ثبت وي، یعنې سره میکس کېږي نه، خام مواد باید جلا وي. زه دلته نوم ورته ورکړم ګدام مواد خام، او دلته به هم زه ډول به خام ورته انتخاب کړم. مسؤل به ورته ولیکم چې اسد، او ادرس چې دی هغه به ورته ورکړو چې کابل ښار. دا به هم رسد. یو بل ګدام زه باید جوړ کړم ګدام شرکت په نوم باندې، دا به د خرڅلاو ورته انتخاب کړم، او دلته به هم عرفان ورکړم، او دا یې هم ادرس به هم ورته انتخاب کړم چې فرضاً دا هم د کابل ښار کې دی. هر شی چې تاسو ورته لیکئ په ادرس کې. په بل قدم کې راځو اوس نو اجناس ثبت کړو. سره نوی جنس ثبت کړه بټن باندې کلیک کوو، نوم یې دلته ورکوو. سیسو فرضاً زه چې ثبتومه، زه پلاستیک دانه ثبتوم. سیسو خرڅلاو، دلته به موږ کیلو ته انتخاب کړو، په واحد کې 2 واحد فرضاً ورته انتخاب کړو. ماته سپرډ لیکم 2 واحد ورته انتخابوم. اصلي موجوده جنس دا شیان خو هغه څه دي چې تاسو ته تکراریږي انشاءالله. اوس یې فرضاً موږ مواد خام لرو، فرضاً زه 1000 کیلو لرم. سیسو ما په ډالرو رانیولي دي، او کیلو مې په $3 باندې رانیولي دي. سیسو وبخښئ، دلته به زه خام ورته انتخاب کړم. نو په $3 باندې ما کیلو رانیولي دي. سیسو دلته باید موږ د جنس ډول خام ورته انتخاب کړو. ما خرڅلاو انتخاب کړی. دا فرضاً دانه ده، نه موږ پیپونه تولیدوو. ګورئ دغه رقم نو اوس نو دې لپاره بل چیز راځي. دغه دانه خو نو دانه دی. سیسو فرضاً د دې لیکویډ یو قسم مایع راځي، نه یو قسم رنګ یې راځي. سیسو رنګ، دا به هم خام ورته انتخاب کړو، دی به هم کیلو ورته انتخاب کړو، د دې به هم ورته ورکړو چې زموږ سره په اوپننګ سټاک کې فعلاً 200 کیلو د رنګ موجود دی، چې فی کیلو موږ اخیستی دی په $12. سیسو دا خو همدا سو. انشاءالله الرحمن په دې ځای هم سره خلاص شو. ما 2 رقمه مواد خام وثبت کړو. کولی شو چې 3 رقم هم ثبت کړو. هغه به څه وي؟ لیبل برای پایپ 6 متره. هغه شی چې تاسو ورته لیکئ. ګوره د لیبلان خو نوم باید موږ رانیسو، نو لیبل خو پکې ښکارېږي. دلته به دانه ورته ورکړو، او دلته به همدا ورته انتخاب کړو. دا بیچ 01 صحیح موجوده تعداد فرضاً 500 دانې موږ ته پاتې دي. دا موږ رانیولي دي، دا هم په ډالر باندې. لیبل موږ ته تمام دی 0.02. او خلاصه به خبرتیا به ورکړو. اوس به نو دلته راسمه ښه ګورئ، پایپ 6 متره، رنګ خاکي، ماډل ده. سیسو دا بیا خرڅلاو ورته انتخابوو، ځکه دی موږ تولیدوو. دلته به متراج ورته انتخاب کړو، ځکه پایپ په متره باندې تولید کېږي. بیا وروسته دې کاټوي 6 متره، 8 متره، ستاسو متره ښه دی جوړوي. دا اوس موږ سره نشته په سټاک کې. سیسو دلته به هم ډالر انتخاب کړو. کولی شئ تاسو افغاني انتخاب فرق نه کوي. ښه اوس فعلاً موږ سره چاپلوټ داسې یو تخمیني نرخ راچوو چې فی متر موږ ته په څه تمام دی؟ فرضاً موږ ته په $2 باندې تمام دی. سیسو فروش نرخ یې زه فعلاً $2 لیکم، ځکه د خرید فروش وخت کې بیا نرخ زما په خپله خوښ دی. اوس که زه چیرې راسم دلته د اجناسو یا سټاک ته، دلته زه وګورم دا قلمونه به یې څونه مې ځینې ورک کړو، ځکه رش یې ډېر دی. هغه کالم ته چې ستاسو ضرورت نه وي د اجناس په ایز کې، هغه تاسو راکړئ. پروسس یې نو پروسس آوټ پرېږدئ تاسو، ځکه موږ په دې کې چیش کوو، تولید کوو، نه، او پروسس یې نو پروسس آوټ مې پرېښود. ښه ګورئ، پایپ 6 متره دا زموږ سره نشته، دا 0 دی زموږ سره وه.
اما رنګ راسره شته. دا رنګ چې دی زموږ سره 200 کیلو دی. پلاستیک دانه چې دغه 1000 کیلو دی. لیبل چې دی هغه 1500 دانې دي. دا شیان زموږ سره شته. راځم اوس زه تولید ته راځم. تاسو خو ولیدل چې زموږ سره پایپ صفر دی، نه دغه ښه ده، پایپ راسره صفر پروت دی. رابسو دلته به کرنسي انتخاب کړو چې زه تولید په چی باندې کوم، په ډالر باندې کوم. کم جنس ما دلته موږ خامه ودر انتخابوو. ګورئ پلاستیکي دانه سیسو دا ګدام مواد خام خپل اتومات انتخابېږي. دغه بیچ څخه وایي ته 1000 کیلو لري، نو موږ څو کیلو په مصرف رسو؟ 1500 کیلو. څونه موږ ضایعات وکړي؟ فرضاً ضایعات نه لري. سیسو څونه نور مصرف وکړي؟ سیدي څونه نور مصرف ورباندې رالیکود دی. هغه دلته تاسو ولیکئ د کومې قاطع چې مصرف وکړي که نه بس دلته لیست واچوو. بل چې په دغه تولید کې موږ رنګ کار کوي. رنګ مو د دغه بیچ څخه راواخیستی. څونه تعداد موږ کار کوي؟ موږ 10 کیلو کار کړی دی رنګ. سیسو رنګ کې نو زموږ سره ډامیج صفر دی، یعنې ضایعات نه لرو. کیلرو راوچو. بل موږ چې کار کوي لیبلونه مو کار کړل، لیبلونه مو څو دانې کار کړل. موږ کار کړل 400 دانې لیبل موږ کار کړل، ځکه موږ پایپ 400 دانې تولید کړی دی. سیسو ښه دلته دی چې درته وایي اوس نو دی وایي دغه تولید چې تا ټوټل وکړي سیسو ستا ټوټل آیټم کاست چې دی هغه 1512 ډالره راغلی. پر څو دانو تولید باندې پر دلته به تولید جنس انتخاب کړو. بخښئ دلته به موږ تولیدي جنس انتخاب کړو. کوم ګدام کې لږ ګدامي شرکت کې ږدو پر دغه بیچ نمبر څونه موږ تولید کوي 400 خادي. نیو کاست چې دی زموږ فرضاً هغه موږ څو قیمت ورته ورکړی وو؟ 2 ډالره وو فکر کوم. دلته به هم 2 ډالره ورته انتخاب کړو. پروفیټ کو صفر ورکړو. فرضاً موږ دغه جنس په لاس راوړی. سیسو په دې کې اوس څونه اماده دي وچ سوي دي؟ فرضاً 400 ټول اماده دي. سیسو اوس نو موږ د دې نرخ څنګه باید ورواچوو؟ یعنې چې دا موږ ته په څو باندې تمام شو دی، موږ دغه نرخ یې باید څومره ورواچوو؟ دا را اخلو. ګورئ دا پیسې به راواخلو. دا یو کار باندې تاسو په کالکولیټر باندې ترسره کړئ، ځکه دلته ملټیپل آیټم تولید موږ لرو. سنګل آیټم نه دی چې د تولید کې ښه ملټیپل آیټم تاسو کولی شئ چې په یو وخت کې دغه تولید څخه 3 رقمه جنس تولید کړئ. 3.980 رالی قیمت یې 3.980 رالی چې 400 تعداد څه، ځکه موږ ټوټل کاست مصرف دا ورباندې راغلی دی. نو دا به چی شکو؟ سافت بټن ورباندې وکړو. دا چې اوس موږ تولید سم شو، دا ځینې برخې چې نه چې ترجمه شوي دا موږ کوشش کوو چې درته یې ترجمه کړو صحیح پښتو ته. دلته وایي پر دغه اول نمبر بیل دی دغه 400 تعداده ته تولید لري، په هغه کې 400 اماده دي، یعنې وچ سوي دي، کار خلاص سوی دی. په دغه باندې تا ته تولید تمام شو. دونه یې هم ضایعات وکړل، دونه نور مصارف ورباندې راغله، ستا ټوټل د تولید مصرف دونه شو. اوس یې پر بیل باندې پسې کلیک وکړه چې دی تا ته ټوله جزئیات درکړي. فرضاً په بیل کې دی تا ته څه وایي؟ دی درته وایي 6 متره پایپ خاکي رنګ په دغه اتاتیا ماډل د ګدام د شرکت څخه په دغه 02 بیچ باندې 400 متره تولید شوی دی چې 400 ټول اماده دي، یعنې ټوله وچ شوي دي، کار خلاص شوی دی، یعنې خرڅلاو ته اماده دي. ځینې وخت هر کوم ځای تولید وسي اشی اماده نه وي، وچېدو ته پاتې یا بل شی نه. اوس موږ سره موجود هم 400 دانې پاتې دي، نرخ یې دغه شو، دغه مو ګټه پر واچول، موږ د فروش نرخ دغه شو. نو په دې کې چې خام مواد استفاده شول په دا تولید کې دا خو رسید چې ستاسو سره باید پروت وي. په دې کې چې استفاده شول هغه پلاستیکي دانه د رنګ دی او لیبل دی. پلاستیکي دانه د دغه ګدام څخه موږ واخیستله په دغه نرخ باندې موږ ته معامه وه. زموږ سره دغه تعداد مخکې پروت و پر دغه نمبر پیج باندې یا لاټ باندې زموږ په واحد د کیلو تعداد د کیلو پروت و. بیا موږ 1500 کیلو استفاده کړل، ضایعات مو نه دي پکښې کړي، 1500 پاتې شول. بل موږ دغه رنګ درلودی چې موږ سره 200 کیلو پراته وه، 10 کیلو موږ استفاده کړې، 170 کیلو راته پاتې شو. بل موږ سره لیبلان پراته وه 1500 دانې چې 400 دانې موږ استفاده کړل، ضایعات نه لري، 100 دانې راته پاتې شول. که چیرې موږ اضافه مصارف هلته کړي په دغه ځای کې به موږ اضافه مصارف تفصیل راسي او په دې ځای کې موږ د مصارفو کاته راسي، د کومې کاتې څخه مصرف کړي یا څونه پیسې موږ مصرف کړي. نو لاندې راځو جمله. زموږ ټوټل جمله تعداد مصرف چې دی هغه ټوټل په دغه پیسو باندې دغه زموږ دغه تولید ترسره شو په دغه تعداد باندې داخل بیل شو. اوس که چیرې زه دلته راسم د اجناسو لیست را تاسو ښه ورته متوجه شئ. موږ چې کله دغه جنسونه ثبتول ستاسو فکر و پلاستیکي دانه ما ثبت کړې وه صحیح شو. موږ پروسس آوټ یعنې کله چې دا پروسس تللی اول د واره زموږ سره 1000 دانې پراته وه، 1500 دانې پروسس آوټ ته لاړو، 1500 دانې راته پراته دي کیلو. پسې رنګ دی، رنګ زموږ سره
1200 کیلو پروت و دېرش ولاړې تولید ته یو سل بیا پاتې شو. پسې فرضاً لیبلونه چې دغه پراته وه دغه ولاړه تولید ته دغه پاتې شول او پسې زموږ سره دغه 6 متره خادی دي چې دغه پرو این یعنی پروسس این یعنی تولید شده سیزو تولید شده 400 دانې دي ضایعات نه لرو خرڅ کړي نور صفر نه دي ټوټل 400 دانې موجود دي که ستاسو فکر و دا چا ولور موږ ثبتاوه یعنی موږ تعداد څو واچوي صفر. البته ځینې کسان به وایي چې دا زما خو په جنس کې مواد خام بې ذاتي دا به نو زما د ثابت مواد سره ګډوډ راځي بیا بل ته دا ورته انتخاب کړي ډول ورته یوازې ما ته هغه مواد راکړه چې هغه زه خرڅوم نور شیان زما نه دي په کار دا وایي دغه دی ګوره بېلته تاته یوازې هغه شیان درته ښکاره کوي کوم چې تاسې خرڅوي خام مواد که یوازې غوښتل بېلته خام ورته انتخاب کړه بیا به دی یوازې تاته خام مواد لیست درکړي. نو دغه اوس تاسو د تولید هغه ویډیو او هغه ترتیب